د جمعې په شپه سیکس ولې ډیر خوندور وي او خوند یې دوه چنده د نورو ورځو په څیر زیات وي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. ولې د جمعې په شپه باید خوندور سیکس یا کوروالی وکړو؟ لکه څنګه چې تاسو به داسې ډېر اورېدلی وي چې اکثره مولیان یا کاریان مولیان چې هغه خلک چې ډېر سیکس یا کوروالی کوي هغه کوم دي؟ اکثره داسې خلک شته چې د جمعې په شپه ډېر کوروالی کوي یا سیکس کوي چې د دې په شپه په خوند دوی پوه شوي دي چې هغه مولیان دي. مولیان که اکثره تاسو لیدلی وي نو دوی د جمعې په شپه باندې ډېر خوندور سیکس یا کوروالی مخته وړي. دا ځکه چې په دغه شپه باندې که چېرته تاسو کوروالی کوئ نو تاسو یو څو کارونه باید وکړئ او دغه څو کارونه باید تاسو سرته ورسوئ. لومړی، کله چې تاسو کوروالی کوئ تاسو باید هره ورځ چې کله کوروالی کوئ د کوروالی نه مخکې که تاسو ته چېرته موقع وي نو تاسو کولی شئ د سیکس یا کوروالی نه مخکې یو ځل حتما حمام وکړئ. ځان پاک سوتره کړئ، تر سر نه نیولې تر پښو پورې ټول تصفیه کړئ. کله مو چې دغه کار وکړو نو د نوو جامو سره یا په ښایسته عطرو او ښایسته تیلو سره خپل ځان مالش کړئ، غوړ کړئ، اماده کړئ او عیار کړئ، ځکه چې په دې شپه باندې تاسو کولی شئ ډېر ښایسته او زبردسته کوروالی وکړئ. تر ټولو بختوره شپه د جمعې شپه وي. کوم ماشوم چې د ستاسو د مېرمنې په خېټه باندې کېږي نو دا تر ټولو بهترین ماشوم وي، ځکه هغه ښځه چې د جمعې په شپه باندې حمل اخلي نو ډېره بختوره به وي او دې نړۍ ته چې کوم ماشوم راوړي نو په بسم الله به راځي او ډېر ښایسته او ښکلی ماشوم به وي او نیکسالي اولاد به الله ورته ورکوي. د جمعې په شپه سیکس دغه خطرناکه ګټه لري چې تاسو کولی شئ اولاد نیکسالي لوی کړئ. اول خو د الله نه ورته داسې یو دعا وغواړئ چې تاسو ته الله داسې یو اولاد درکړي چې هغه نیکسالي او ښه په لار روان وي، او یا داسې چې تاسو که داسې وکوئ چې هره شپه سیکس کوئ بغیر د بسم الله شروع کوئ نو تاسو به داسې اولاد کور ته راوړئ یا دې نړۍ ته راوړئ چې ټول عمر به ترې ګټه نشي اخیستلی. نو ځکه دا ویډیو موږ په دې باره کې نه ده جوړه کړې باید چې تاسو د جمعې په ورځ هم سیکس وکړئ او یا د جمعې په شپه سیکس وکړئ. مهمه دا هم ده چې تاسو د جمعې په بختوره شپه باندې سیکس وکړئ، خو مهمه تر ټولو دا هم ده چې کله څوک کوروالی ته تاسو مخامخ کېږئ نو حتما به بسم الله شروع کوئ تر څو اولاد مو نیکسالي او کوروالی مو په بشپړه توګه تصفیه او ښایسته کوروالی وي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانه خلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.